سلامونه دوستانو یو بل پاکیج هم د امازون لخوا راته ورسېده زه دا خلاصوم ګورم چې دې کې څه شی دی تاسو وګورئ چې په دې کې څه شی دی یس دغه ده زما بوک کریټ یور اون امپایر خپل امپراتوري جوړ کړئ دا کتاب په امازون کې شته په انګلیسي ژبه لیکل شوی او پښتو ژباړې لپاره هم دوستان شته چې پښتو ته باید دا وژباړي دوستانو دا کتاب زه په ډیر ویاړ ځکه خایم چې په دې باندې ما زحمت ویستی او دا کتاب زما د لسو کالو پرله پسې زده کړو او همدارنګه د تجربو محصول دی که چیرې زه په میلیونو ډالر پیدا کم نو ممکن دومره په ویاړ او افتخار تاسو ته ونه ښیم ولې چون دا کتاب دی معنوي ارزښت لري او اکاډمیک په هڅه ده نو زما ډیر خوښیږي او غواړم چې تاسو سره خپل خوشحالي شریکه کړم چې دا زما دپاره او زما د افغانانو دپاره یو ستر ویاړ دی چې په امازون کې زما بل کتاب نشر سو په امازون کې کتاب نشرول دوستانو آسان کار نه دی ډیر زیات زحمت غواړي تاسو وګورئ په دې کتاب کې یو وکتور کارول شوی دغه وکتور دا کاپي و د بل ځای نه اخیستل شوی او ډیزاینر اخیستی و نو دا کتاب د امازون لخوا بلاک شوی و بیا بالاخره د ډیرو مشکلاتو ستونزو څخه وروسته ما وکولی سو چې دغه وکتور واخلم دا وکتور مې واخیسته چې کله مې واخیسته امازون ته مې لایسنس او معلومات شریک کړه نو بالاخره بیا امازون دا اپروف کړه نو که چیرې ستاسو کتاب کاپی رایټ ووسی او یا هم تاسو د نورو خلکو معلومات اخیستی وي کټ مټ او کاپی کړم وي پیس کړم وي نو امازون تاسو ته اجازه نه درکوي امازون یو پلیټفارم لري د کینډل په نوم کینډل ډایرکټ پبلشنګ چې په هغه کې بیا دوی د لیکوالانو یو سرکل لري هر یو کتاب چې امازون ته وړاندې کیږي هغوی اول ریویو کوي ګوري ټول ابعاد په نظر کې نیسي ماخذونه ګوري ریفرنسونه ګوري د کتاب اوریجنالیټي ګوري چې دا څومره اوریجنال دی هغه نه وروسته بیا اجازه درکوي چې نشر سي د اکثرو خلکو اکاونټونه بلاک سوي دي کتابونه بلاک سوي دي او نسي کولای چې دوی په امازون کې کتابونه نشر کړي ځکه چې په لومړي وختونو کې دوی کتاب لیکي او په معیار برابر نه وي نو کله چې بیا امازون ته لیږي هغه بلاک کیږي نو که چیرې تاسو د لیکوالۍ سره علاقمندي لرئ نو په پښتو ژبه په دري ژبه په انګلیسي ژبه کتابونه ولیکئ که په انګلیسي ژبه ولیکئ تاسو کولی شئ چې په مناسب قیمت په ټوله نړۍ کې وپلورئ تیر کتاب چې زما چاپ سو دا کتابو بیور اون باز دغه په امتداد دا بل کتاب چاپ شوی نو دا دواړه کتابونه ماشاءالله اوس ښه مارکیټ لري او د درون استقبال سره مخامخ شوی او ډیر زر به د سوداګرۍ خونې لخوا په دې کتابونو باندې به غونډې جوړیږي له خیره او دا به دوستانو سره شریکو دوستانو خوشحاله په دې یم چې یو اکاډمیک لاسته راوړنه لرم او دا نه یوازې زما دپاره بلکې زما د ګران افغانستان دپاره او زما د ولس دپاره ستر ویاړ دی ډیره مننه کور ودان